بسم الله الرحمن الرحیم. د ټوله کلي وردو مسؤلینو ته چې په کلي وردو کې زموږ سره په کډه پراته دي، زه اوس د کابل راورسېدم. هېڅوک د خپله کډه نه باري او هېڅوک د دې ځایه څه نه ځي، هېڅ شی نشته، هېڅ خلکو دا تبلیغ کوي، دا تبلیغ د څوک نه کوي. که په کلي وردو کې د هر چا څه دا تبلیغ واورېدی چې طالبان راله، دا طالبان دي نه بولي، دا پاکستانیان دي. او دا ته هېڅوک چاته زه دلته په کلي وردو کې وخت نه ورکوم. زه په کابل کوم چې خبر شوم چې د کلي وردو څخه کډې بارېږي، د زاړه کلي وردو څخه زه راورسېدم. او نور مې په ټول افغانستان، خصوصا پر لوی کندهار، د روزګان، د کندهار، د هلمند، د فراه ټول خلک دلته پراته دي. خواهش مې دا دی چې ټوپکان راواخلي، ودرېږي، نر غوندې. دا وطن زموږ مور ده، دا وطن زموږ کور دی، دا زموږ وطن دی. حتما په هره معنا به د قربانۍ ته ځان حاضروي چې پنجاپک د پاکستان راځي او دلته زما سره جنګ کوي. ستا څنګه غیرت دی، ستا څنګه وجدان لرې چې ته ځغلې کډه باره بیا خلکو ته تشویش وراچه. نو د افغانستان او خصوصا د لوی کندهار چې د فراه خلک پراته دي، د نیمروز خلک پراته دي، خو د کلات خلک پراته دي، ټولو ته مې دا خواهش دی، یوازې پر کندهاریانو دا کار نه دی تړلی. هر څوک چې دلته پراته وه، هغه د دې وطن دی، هغه د دې ځای دی، هغه د دې خاورې دی. باید چې ننګ وکړي، غیرت وکړو، ودرېږو. زما دغه ارزو ده د ټول ولس څخه، او بیا د خصوصا د والي صاحب او د قومندان صاحب د امیر د دولتي چارواکو څخه مې دا خواهش دی چې هر څوک تبلیغ کوي، هغه باید چې ټینګ سي، ګرفتاره سي، په سزا ورسېږي. داسې سزا ورکول سي چې هغه د مرګ سزا ورکول سي. چې دا تبلیغي جنګ موږ سره دا 15 لغړیان راغلي دي، وایي نن اوضاع ونیول، پلانکی ځای ونیوي، پلانکی ځای ونیوي. ورونو، زه خپله په هره قرباني دلته حاضر یم، زه خپله قرباني ورکوم. ما په خپل کورنۍ 10 نفره 15 نفره قرباني ورکړې ده. او موږ هغه خلک یو، زه خپله دغې کورنۍ سره یم چې کرزی صاحب روزګان ته رالی، زما کور ته رالی، د ملا مادمار کور موږ هلته ور ویران کړي. موږ نه د مرګه بیریږو او نه د درده بیریږو. نو زه په دغه خاطر ټولې خبرې مې دغه دي. زه اوس راورسېدم، پر 4 بجې کندهار ته رالم. د والي صاحب او د خپل قومندان صاحب د امیر د ټولو چارواکو سره او دغه خلکو سره چې په کابل کې تللي دي یا کابل ته ځي، نه دي ځي، دا د ښو کورونه دي نه پرېږدي، را دي سي. زه خو وروره په ګرد کندهار، په ګرد افغانستان کې یوه خونم نه لرم او نه وځم د دې کندهاره. که په ژوند ووتم لکه والي صاحب چې ویلي دي، زه هم دغسې وایم. نور که زه په ژوند ووتم د دغه کلي وردو څخه، د دغه کندهاره څخه، ما دې حلال کړي، زه خپل ځان خپله وژنم، نور وځم نه. او ټولو خلکو ته مې دا ارزو ده چې غیرت وکړي، همت وکړي. دا وطن زموږ مور ده، پر دې خپله سړی خپل پر مور باندې جنګ نه کوي. دا وطن زموږ، دا خاوره زموږ مور ده، پر خپله مور جنګ وکړه، پر خپله خور جنګ وکړه، پر خپل مظلوم ولس جنګ وکړه، پر خپل هغه خلکو جنګ وکړه چې بې وزلي بې اولادې شی نه لري. نن یې کډه یو ځای ته ځغلي، بل ځای ته ځغلي. من الله توفیق. دا زما خبرې.